زمری اورزه ګیدړ او میلو راوغخته چې راشي رور ولی جوړو میټینګ ده اغي چرال زمری ورته وي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دینه پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو ګیدړو میلووي چې بادشاہ د ځنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خرواله ده یو وسای والده یو خرگوش والده چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د ځنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستا شو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړو کې ده او دا خرگوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرېدا چې د ځان په ویر اخته ده د ګیدړ ته ته تقسیم وکا زر کو هغه چې خبر اخلاص ده دا خرب اوسو خوري دا اوسه به غرمیله خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس داغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویډیو استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای بے وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزوال